ډیورن کرښه هغه وایي چې له کلونو راهیسې د پاکستان او افغانستان حکومتونو ترمنځ پر وړاندې ناندرۍ روانې دي. دا چې اساسي ستونزه څه ده او ولې دغه ستونزه حل نه مومي د نن تحلیل خپرونه مو همدې ته ځانګړې کړې ده. زه بشیر دریځ یم او د نن خپرونې کې د دې موضوع د څېړلو لپاره راسره د سرحدونو او قبایلو وزارت د عامه اړیکو رئیس ښاغلی عبدالوحید خاورې، همداراز سیاسي شنونکی فضل الرحمن اوریا، زرجان شینواری د قبایلي سیمو د شورا رئیس او همداراز عطاالله خان حیران د لوی افغانستان اونیزې مسؤل مدیر. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایو، ستړي مه شئ. ښاغلی خاورې، ستړي مه شئ، اساسي ستونزه څه ده؟ ولې دغه د ډیورن کرښې ستونزه نه حل کیږي؟ ډیره مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه نه مخکې ښاغلي حیران، ښاغلي شینواری، تاسو او د افغانستان تلویزیون محترمو قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا چې څنګه د ډیورند مسله تر اوسه پورې نه حل کیږي، مخکې له دې نه زه غواړم چې دغه د پاکستان د پارلمان لخوا په یو اړخیز ډول خیبر پښتونخوا پورې د قبایلي سیمو د تړلو موضوع په اړه باندې چې په دې هکله باندې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت یو بیړنۍ غونډه راوغوښتله او دغه موضوع یې په کلکو ټکو رد کړه او دا یې د پاکستان د حکومت لخوا یو نامشروع، جانبدارانه او یو اړخیز اقدام وباله. او دغه راز موږ ژمن یو چې دغه موضوع د افغانستان د ډیپلوماتیکو ادارو له لارې د ملګرو ملتو تر سازمان پورې ورسوو، ځکه دغه موضوع چې نه له سیاسي، نه د اخلاقي او نه له حقوقي پلوه مشروعیت نه لري. او دا د افغانستان او د برطانوي هند ترمنځ د 1921 میلادي کال د هوکړلیک خلاف عمل دی، ځکه په هغې هوکړلیک کې داسې ویل شوي و چې هیڅکله هم په دغې سیمه کې یو حکومت نشي کولی چې پریکړه وکړي. نه پوهېږم چې په 9 یا 10 ماده کې ویل شوي دي چې دغه په دې سیمه کې یو جانبه عکس العمل یا حتی یو عادي اقدام هم نشي کولی، ځکه چې بل دولت باید سره په دې کې مشوره وشي او د سیمې له ولسونو سره باید مشوره وشي. اوس چې په دې سیمه کې تاسو ته معلومه ده چې پوځي حالت واکمن دی، نو پکار دا ده چې دغه پاکستان خپله دغه ناروا پریکړه بیرته واخلي او له دې موضوع څخه لاس په سر شي. اوس راځم ستاسو پوښتنې ته چې تاسو ویلې ولې د ډیورن دغه کرښه د دغې دواړو هیوادونو ترمنځ نه حل کیږي. یو دلیل یې زما په نظر باندې دا دی چې انګریزانو له افغانانو سره 3 جګړې کړي دي. لومړی جګړه، دویمه جګړه، دریمه جګړه. او په دغې جګړو کې افغانان یوازیني خلک وو چې د دوی ډیر استعماري عسکر چې په افغانستان باندې بریدونه کړي، وژلي دي. او په دې خاوره کې لکه دا ستاسو د تلویزیون مخکې همدا اوس د برټانیا د هدیرې په نوم باندې یو قبرستان یا هدیره جوړه شوې ده چې دای په خپله د دې ښکارندویي کوي چې د افغانستان ملت په هماغې وخت کې سره د دې چې وسلې نه لرلې، پوځي تجهیزات یې نه لرل، لیکن انګریزانو ته یې ډېر عبرتناک درسونه ورکړي او د دوی ډېر نظامیان یې دلته وژلي دي. او هم ډاکټر برایدن هغه آخر سرتیری چې په نیم ژوندي حالت کې جلال آباد ته ځان ورسو. نو یو دلیل یې دا دی چې دوی په همدې خاطر باندې بیا وروسته پاکستان رامنځته کړ او سر مارتمیر ډیورن دغه کرښه د افغانستان د پښتنو د یو ستر ولس په سینه تیره کړه او د افغانستان ډېرې لویې برخې ختیځې ولایتونه یې له موږ څخه جلا کړل. مننه ښاغلی خاورې. ښاغلی حیران، ستاسو په اند د خلکو ترمنځ نه یووالی د دې لامل شوی چې دغه ستونزه حل نشي که حکومتونه نه غواړي؟ دري صاحب زه پوهېږم که نه، لکه که زموږ بحث په ډیورن باندې که نه چې بحث په ډیورن دی چې ډیورن مسله ولې نه حل کېږي، هغې ټکي ډېر واضح دي. که چېرته بحث په دې وي چې دا اوسنی حالات هلته چې د فاټا له پښتونخوا سره ضم کېږي، دا بېل له هغه دی. ډیورن باندې که موږ خبره کوو چې ډیورن ولې نه حل کېږي، ډیورن له پاکستان سره نه دی لاسلیک شوی
هغه د برطانوي هند سره لکه څنګه چې د پاټا هغه دا د پاټا او همدارنګه ډیورنډ دوی له برطانوي هند سره دا لاسلیک شوی نه دی، دې سند نشته کړه. ولې ویل کېږي چې دا امیر عبدالرحمن خان سره لاسلیک شوی ده او دا بیا په ټیم کې بنو کې یو جرګه وشوله، په خپلو وینو باندې پرېکړه لیک ولیکه چې دا چاته د منلو هماغه وخت کې هم دا چا ونه منله. ځکه کله چې موږ په دې عقیده یو په خپله موږ چې دا کرښه نه ده لاسلیک شوې، ځکه چې هغه وخت کې شاه چې و هغه په انګلیسي پوهېده نه، کوم متن چې په رسنیو کې په کتابونو کې ښکته پورته کېږي هغه چې دا په انګلیسي باندې دی. نو له همدې نه معلومیږي چې دا یو تقلبي عمل شوی دی او دا وروسته په خلکو باندې منلی. همدا اوس هم چې دی دغه مسله د پاکستان لپاره یوازینۍ مسله دا بلل کېږي، خو زه وایم چې نه، پاکستان د انګریز پاتې شونې ګوډاګۍ پروژه ده، هېواد نه. همدې د سیمې یا انګریز چې کله لاړه دوی هر چیرته دا رقم کیسې د هند او د چین او د ترمنځ او همدارنګه د هند او د پاکستان ترمنځ او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ داسې ډېر زیات جنجالونه یې پرېښودل لاړل تر څو پورې چې دوی په دې کې مصروف اوسېږي. ډېر داسې جنجالونه هغې پرېښودل لاړل د دې لپاره چې دا سیمه په همدې جنجالونو کې بوخته اوسېږي. نورې ټولې کرښې نورې ټولې جنجالونه چې دي هغه دومره واضح او دومره یو سپک عمل نه دی، دومره یو دردونکی، دومره یو غیر قانوني غیر انساني عمل نه دی لکه د ډیورنډ کرښه چې کومه ده. اوس په همغه وخت کې لکه څنګه چې دا کرښه چا ونه منله، ولسونه ونه منلې، نن یې نه منلې. ولې حکومتونه دي چې وخت نه وخت په دې باندې ناندرۍ جوړ شي، یو فشار پرې یعنې دوی یو د فشار په توګه له دې نه کار اخلي، بهانه جوړوي. ولې په داسې حال کې چې دا هغه نه دی، لکه دا یوازې عادت د ډیورنډ نه دی، د پاکستان جوړښت، د پاکستان موجودیت دا شرخوښه هېواد دی. همدې لپاره جوړ شو چې دلته به وحشت وي، بربریت به وي، همدلته به یعنې د انګریز پروژې به وي، هلته به پلې کېږي او همدغه هېواد به پلې کوي. کله چې دی له دې ځای نه وځي، دغه جنجال ته پرېږدي او له همغه ورځې نه تر دې دمه پورې د دوی ملاتړ کوي برطانیه، تر ننه پورې انګریز د دوی ملاتړی دی، په ډېرو مسایلو کې ورسره ملګری دی. په دغه مسله کې دغه جنګ په مسله کې دا د ډیورنډ نه وراخوا دا د نړیو د استخباراتو یوه کیسه روانه ده. دلته له دغه ضعف ټکي نه امریکا بیله، روس بیل، چین بیل، ایران بیل، هند بیل، ټول هېوادونه چې دي مختلفې ګټې پورته کوي. ولې جګړه همدلته په یو نوم په بل نوم روانه ده، کله ورته یو شی بانه کې، کله ورته بل شی، خو د دې ټولو ستونزو مور چې هغه خپله پاکستان او د پاکستان موجودیت دی. ولې په ځلونو باندې پاکستان د افغانستان په خاوره باندې تیری کړی دی؟ آیا رښتیا هم افغان حکومت په دې موضوع کې غلی دی او که پاکستان پیاوړی شوی دی؟ ګورئ، نه څومره تبلیغات چې موږ پاکستان ته وکړل، په نړۍ باندې موږ دوی ته تبلیغات وکړل، لکه دا چې دا پاکستان دومره نه و لکه څومره چې د تبلیغاتو دې حد ته ورساوه. د وحشت او بربریت په هکله کې چې په اړه چې دې څومره تبلیغات کېږي دا کم دي، تر دې ډېر لوی وحشت هغوی کړی. بېلګې وزیرستان دی، افغانستان حکومت، د افغانستان سیاسیون د هغوی یو معمولي جنرال دوی سیند ته تږي بیا یې بېرته راولي. همدا اوس موږ تاسې ناست یو بحث کوو په فاټا باندې، په وزیرستان د قبایلي سیمې وې، یعنې دلته اتمر روان دی، هلته له هغوی سره د سولې او د دواړو غواړو د امن په خاطر هغوی سره کینی خبرې کوي او د سولې او د ژمنتیا خبرې مخکې وړي. هلته یې ورته په پښتونخوا په داسې حال کې چې دوی سره د برطانوي هند سره موږ یو تړون لرو، افغانستان حکومت سره امضا کړی دی چې په قبایلو سیمو کې پاکستان هېڅ حق نه لري چې د افغانستان له مشورې پرته په دې کې لاسوهنه وکړي. دا دومره ویده حکومت دی، دا دومره په ځان کې غرق حکومت او په چورو په غلا راټول خلک دا ټول شوي دي چې دې مسلې ته له سر نه پام نشته. د قبایلو وزارت تش په نوم وزارت دی، د قبایلو وزارت هغه وخت کې وزارت و، د ډاکټر نجیب په وخت کې وزارت و، له هغې نه وروسته چې دی دا وزارت ورو خو اوس خو چې دا بیخي فلج دی. اوس یعنې څومره چې وزارت د قبایلو وزارت د دغه پروسې په ضد دی، دومره عام ذهنیت نه دی موجود. مننه ښاغلی. بل دا ده چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې مونږ یوازې همدا ښه ګڼو چې ویلامې خپره کړي جمهور ولیکي، موږ یې نه منو. وروره دې نه وراخوا دا فاټا چې اوس ضم کېدله له هغه سره موږ کولی شو په ملل متحد هم شکایت کړی وی، خو لنډه دا د له همدې نه معلومیږي
چې دوی او یوازې د کله کله د فشار نقطې په توګه او بل اساسي دوی ژمنتیا پالیسي دوی نه لري، د واضح پالیسي نه لري دغه برخه کې. له دا شروع د څومره حکومتونه شوي دي دا قبایلو چې څومره قرباني ورکړله، بل دغه قبایل چې څومره وځپل شول، دغه ځای ته دوی لوی پلان جوړ کړی. 600 مشران یې نه وژل، هغه مشران دري صاحب چې پوهېدل چې هغوی سره د افغانستان مفکوره وه، د لوی وطن مفکوره ورسره یو یې واژه هلته یې وحشت بربریت کو. دومره افغانستان خو کولی شو کم سے کم چې دوی غږ نړۍ ته ورسوي. افغانستان دا ونه کړه. حیران صاحب، ښاغلی اوریا، رښتیا هم همدغه ستونزې د دې لامل شوي د افغان حکومت چوپتیا یا مثلا نه غږ کول د دې لامل شوي چې دغه ستونزه حل نه شي؟ مننه. لومړی تاسې او د میز ګډونوالو ته او درنو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کومه. مننه له خپرونې څخه مو. که اجازه راکړئ لږ مقدمه ولرو. په 1940 کال کې برطانیه یو حکومت یا یو هیواد په نوم د پاکستان جوړ کړ او څو ټوټې مځکه یې سره واخیستله، یو ځای یې کړله، نوم یې پاکستان په باندې کېښوده. مثلا بنګلادیش په 2 برخو باندې وویشه، شرقي بنګلادیش او غربي بنګلادیش. شرقي بنګلادیش واخیسته، نوم یې په باندې کېښوده چې دا شرقي پاکستان ده. پنجاب په 2 برخو باندې وویشه، شرقي پاکستان او غربي، شرقي پنجاب او غربي پنجاب. د کشمیر شاهي نظام ته سقوط ورکړ، په 2 برخو وویشه، یو برخه هندوستان ته ورکړه، یو برخه پاکستان ته ورکړله. په همدې ترتیب پښتانه په 2 برخو باندې وویشل چې یوه برخه پاکستان ته ورکړله. د بلوچستان شاهي نظام ته سقوط ورکړ، هغه هم پاکستان پورې مربوط کړ. وګورو چې 4-5 ټوټې مځکه یې سره یو ځای کړله چې دا نوم یې باندې کېښود پاکستان، چې دا یو طبعي حالات یا یو تاریخي حالات، یو تاریخ ګډ سره دوی نه لري، حتی ګډ فرهنګ، ګډه ژبه، ګډ عنعنات هم سره دوی نه لري. دا د برطانیې د یو پلان او د یو ستراتیژي پر بنسټ باندې په میخانیکي ډول باندې، یعنی په طبعي ډول باندې یو هیواد جوړ نه سه، په میخانیکي ډول باندې دا هیواد جوړ سه. په دې کې هندوستان ستونزه لري، په دې کې شرقي پاکستان خپل ازادي لاسته راوړله. اما یوه ستونزه مونږ افغانان هم لرو چې هغه د ډیورن کرښه ده. ګوري که د ډیورن کرښه مونږ د حقوقي لحاظه تعریفو او لومړی خپل حقوق تعریف کو. حقوق هغه قواعد، مقررات دي چې په ټولنه کې نظم رامنځته کوي، په ټولنه کې نظم تامینوي، په ټولنه کې نظم ساتي. برطانویانو ځینې مقررات او قواعد په هغه وخت کې وضع کړله چې د برطانویانو ګټې په دې سیمه کې خوندي کړي او د همدغو قواعدو او مقرراتو پر بنسټ باندې پاکستان جوړ کړ، چې د همدغو قواعدو او مقرراتو پر بنسټ باندې د ډیورن کرښه راغله چې د برطانیه ګټې خوندي کړي. قواعد او مقررات د حقوقي لحاظه ابدي نه دي، دایمي نه دي، همیشه تغییر کوي د ټولنې د غوښتنې پر بنسټ باندې. بیلګې په ډول باندې درته وایم، دلته شوروي راغی، افغانستان اشغال کړ، هغه ډېر قواعد او قوانین جوړ کړل، ځان ته ستراتیژیک پروتوکولونه یې امضا کړل چې د ابد لپاره باید په افغانستان کې اوسېږي. مګر کوم وخت چې مجاهدین راځي، هغه ټول قواعد او قوانین او مقررات یو له مابین ځي، ځکه د افغاني ټولنې ضرورت نه و. یا په لنډ وخت کې چې د طالبانو حکومت و، بیا ورپسې د کرزي صاحب حکومت راغی، هغه قواعد او مقررات چې د طالبانو په وخت کې هغه ټولو مابین څخه لاړ د حقوقي لحاظه. اوس موږ د حقوقي لحاظ یو نوی نظام لرو. همداسې د سیمې په کچه چې کوم قواعد او مقررات برطانویانو پرېښي دي او له دغو قواعدو مقرراتو پر بنسټ باندې د ډیورن کرښه په موږ باندې تحویل سوې ده او له دغو قواعد او مقرراتو نه پنجابیان فقط ملاتړ کوي، بل څوک نه. نو اوس د ټولنې، د افغاني ټولنې، د پاکستاني ټولنې او د سیمې ارزو هیله دا ده چې دا قواعد تغییر وکوي. دا مقررات چې په دې سیمه باندې له برطانیه نه میراث پاتې سوي دي، دا باید تغییر وکوي چې مونږ کولی شو دې ته تغییر ورکړو. د ډیورن کوم پروتوکول چې امضا سوی هغه د برطانیه اراده منعکس کوي. یا بنګلادیش د پاکستان یو برخه سوی، یا بلوچستان دغه یو برخه سوی، دا د برطانیه اراده وه. اما د بلوچانو اراده نن بل شی ده، د پښتنو اراده نن بل شی ده.
نو هغه حقوقي نظم زیاتي باطل ده، زیاتي فرسوده ده. موږ هیڅ په دې باندې نه غږیږو چې امضا کړي یا نه دي امضا کړي. هغه حقوقي نظام بالکل له مابینه تللی ده. ډېر ښه سوال دی وکړو چې ولې د ډیورن معضله نه حل کیږي یا نه ده حل سوې تر اوسه پورې. ستونزې څه شی دي؟ دا موږ باید په 2 پړاوونو کې بررسي کړو. مخکې له 2000 کاله یا مخکې له 90 کلونو څخه څو لاملونه و چې د ډیورن معضله نه حل کوله. یو، په افغانستان کې یا په خپل افغانستان د 2 سیستمونو په مابین کې یو بېطرفه نقطه وه چې دی خو شوروي و، هغې خو امریکا و، او دې بېطرفي موږ ته یو ضعیفه ناتوانه حکومت راکړی و. دې بېطرفي موږ ته یو وروسته پاتې افغانستان راکړی و چې وروسته پاتې افغانستان ضعیفه حکومتونو نسوای کولی چې دغه معضله په جرأت سره حل کړي. د سیمې په کچه باندې زیات هیوادونه له پاکستان څخه ملاتړ کاوه، په شمول د برطانیا، په شمول د امریکا. غوښتل چې یو ځواکمن پاکستان اوسیږي، ځواکمنه اردو ولري، په شمول د عربي هیوادونو، په شمول د ایران چې په هغه وخت کې رضا شاه هلته پادشاه و. دا زموږ لپاره بله ستونزه وه. او په داخل د پاکستان کې مقتدر نظامی حکومتونه و چې څوک یې نه پرېښودل سر پورته کړي. که چا سر پورته کوه واژه و له مابینه یې وړله. مګر اوس شرایط تغییر کړی کاملا. لومړی، نور امریکا له پاکستانه د افغانستان په وړاندې ملاتړ نه کوي. دغه تکمیل سي د بحث ناتکمیله پاتې کیږي. نور برطانیا د پاکستان د افغانستان په وړاندې ملاتړ نه کوي. نور عربي هیوادونه په همدې ترتیب سره، هندوستان په همدې ترتیب سره، پس یو د نړۍ په کچه او د سیمې په کچه باندې نوی فکر رامنځته سوی دی د پاکستان او د افغانستان په هکله، چې د دغه نوي فکر په هکله دا ملاتړ رو له افغانستان څخه زیاتیږي او افغانستان ته داسې یو پشتیبانه ورکوي چې کولی شي د ډیورن د کرښې د حل په خاطر رغنده ګامونه اوچت کړي. په داخل د پاکستان کې هم شرایط زموږ په ګټه دي. هلته اوس د پښتنو د ژغورنې غورځنګ ده چې لومړی خبر کوي او په یو قوي ځواک باندې تبدیل سوی ده. په داخل د پاکستان کې هغه پرونی پاکستان نه ده، هغه پرونی پنجابیان نور هلته حاکمیت نه لري. او داخل د افغانستان کې سره له چې زموږ حکومت ضعیفه ده، ناتوانه ده، فاسده ده، حد اقل کولی شي چې یو اعلامیه نشر کړي. او په دې راسته کې د قبایلو د وزارت کړنې نسبت و نورو وزارتونو ته د قدر وړ دي چې باید تقدیر مننه. اوریا صاحب بیا به درته راوګرځو. فقط یوه کلمه چې اوس هم په افغانستان کې ملي شرایط، هم اوس په پاکستان کې ملي شرایط، او اوس هم د سیمې په کچه باندې او هم د نړۍ په کچه باندې دا شرایط مساعد سوي دي چې هم د ډیورن معضله حل سي، او هم دا شرایط مساعد سوي دي چې پښتانه او بلوچ په خپل سرنوشت په خپل لاس باندې تعین کړي. مننه ښاغلی اوریا. قدرمن لیدونکو، لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته بیا هم له موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست قدرمن دوستانو. زموږ د نن تحلیل خپرونه دوام لري او موږ سره په خپرونه کې د ډیورن کرښې یا د قبایلي سیمو په تړاو باندې په خپرونه کې راسره میلمانه دي چې په همدې موضوع به ورسره خبرې کوو. ښاغلی شینواری، تاسو په دې وروستیو کې دې هڅې پیل کړي او له افغان حکومت نه مو غوښتنه دا ده تر څو ستاسې جدي ستونزې چې څو ورځې مخکې مو کنفرانسونه هم پرې درلودله حل کړي. ولې حکومت ستاسو غوښتنو ته پاملرنه نه کوي؟ مننه. په میز کې راسره شریک ټولو ملګرو، تاسو ته او ستاسو ټلویزیون لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دا اول کې به لږ یو تاریخي پس منظر له لاړ شو، ستاسو سوال جواب ته زه راکړم. کله چې 1901 کې ډیورلین معاهده رامنځته شوې ده، هلته انګریزانو یو سیسټم جوړ کړ او په هغه معاهده کې دا هم راغله چې افغانستان حکومت سره یو تفاهم وکړ چې دغه قبایلي سیمه به د لوی هند، برطانوي هند او د افغانستان ترمنځ یو آزاده سیمه چې بفر ایریا یې ورته ویله. په دې کې که د هند برطانیا حکومت هم یا کار کوي یا نظام فوج کشي کوي، د افغانستان موافقه پکې شرط ده.
او هم که افغانستان نظام کشي کوي فوج کشي کوي یا هغه کوي د لوی برطانیې هند موافقه پکې شرط ده. په هغې کې دا یو ماده کې راغلې ده چې د قبایلو تربیه پالنه دا ټول سهولتونه افغانستان هم کولی شي چې په دې سیمه کې د خلکو سره ترسره کړي. بیا په دې دوران کې انګریزانو یو سیستم جوړ کړ. هغوی د خپلو ځان د دغه ګټو دپاره چې 40 ماده په فرنټیر کرایم ریګولیشن چې ورته په 40 مادو کې دی دا قانون هلته نافذ شو په قبایلي سیمه کې. په هغې کې دوی مشران جوړ کړه. یو قسم له مشرانو ته امتیازات ورکړ. هغه یو نوابۍ په نامه باندې، خانۍ په نامه باندې، ملکۍ په نامه باندې انګریزانو د خپلو ګټو دپاره دغه مشران جوړ کړه او هغې ته یې ډېر زیات امتیازات ورکول. د وخت او زمان حکومت هم په قبایلي سیمه کې بالمثله همغسې مشران جوړ کړه. د برطانوي د هند نه زیات امتیازات ورکړه او د افغانستان طرفداره کورنۍ په هغې کې وي چې دغه کورنۍ تر بابای ملت او تر ډاکټر نجیب وخته پورې د افغانستان دولت اړیکې د دوی سره وي. همغه امتیازات چې په هغه وخت کې ورکړل شوي هغه کورنۍ ته هم دلته همغه امتیازات وو او هم ورسره روابط وو. دغه سیستم په دغه اخیري وخت کې د مجاهدینو راتګ نه پس او بالخصوص د کرزي صاحب د وخت نه خو بیخي دا اړیکې شلېدلې دي. اوسني حکومت خو هېڅ ورته توجه نشته. دا سلسله د منځه لاړه، ختمه شو. د قبایلو سره هغه روابط ختم شو. هغه یو سیستم چې تیرو دولتونو چلاوه او قبایل د دوی په لاس کې وو، پاکستان جرأت نشو کړی چې قبایلي خاورې ته داخل شي. د مثال په توګه سرحدونو او چارو وزارت ته دومره اختیارات ورکړل شوي وو چې هغوی د قبایلو د 7 وړو ایجنسیو 400 حدودو کې هغوی قومي مشران دلته ساتله. همدغسې د علماو کمیټې وې، همدغسې د روحانینو، ځکه چې قبایلو روحانینو ته هم ډېر زیات احترام لري. روحانینو، قبایلي روحانینو مشرانو ته، علماو ته او قومي مشرانو ته دې ډېره زیاته توجه کړې وه او په هغې سرمایه ګزاري کړه او د قبایلو سره په اقتصادي په لحاظ باندې زه تاسو ته وایم چې تر طالبانو وخته پورې که تاسو وزارت مالیه نه پوښتنه وکړئ د قبایلو د افغانستان د لارې تقریبا 8 میلیارډ ډالر تجارت و. وزارت د افغانستان وزارت مالیه ته د دې له مدرکه تر تقریبا 800 میلیونو پورې مالیه او محصول د لاسه ورته. اوس تاسې اساسي بخښنه غواړم زراله، یعنی دغه اوسني حکومت د قبایلو سره دغه اړیکې پرې کړې، دا وزارت یې فلش کړ. وزارت دپاره په تیرو وختونو کې د خاورې صاحب دې ټولو ته به اوریا صاحب ته به معلوم وي، تر ډاکټر نجیب د وخته پورې د رئیس جمهور په چوکاټ کې دې دپاره پالیسي سازه یوه اداره وه چې انسجام کمیسیون یې ورته وي. تر تیرو حکومتونو د قبایلو دپاره خپله پالیسي جوړوله چې څه وکړه او هغه به ټول ورګن. په دغه تیر 3 سیسټمونو کې د مجاهدینو په وخت کې، کرزي صاحب په وخت کې، په اوسني وخت کې دا اداره نشته، د قبایلو دپاره پالیسي نشته. وخت چې سرحدونو چارو وزارت سره پالیسي نه وي هغه به څه کار وکړه؟ یعنې قبایلو ته توجه نشته، ځکه دا وزارت فل شوی دی. په دې کې وزیر زه ملامته نه ګڼم، یعنې شیرزی اوس راغلی دی، د دې نه مخکې بل وزیر و، هغه هم ښه وزیر و. یعنې هغوی د پاس وزارت نه هغوی سره امکانات نشته. تاسو وګورئ چې پاکستان حکومت په قبایلو کې 7 ایجنسیو چې هغه پولیټیکل ایجنټ یو سیاسي استازی لري، هغوی ته مخصوصه بودیجه 8.5 میلیونه کلدارې ورکوي. زموږ د سرحدونو قبایلو چارو وزارت 40 میلیونه مخصوصه بودیجه نه لري، هغې هم ترې اخیستې. څه کار به وکړه؟ دا د قبایلو ته توجه نشته. بله، مننه ښاغلی شینواری. ښاغلی حیران، د ښاغلي شینواري له خبر سره څونه موافق یاستئ؟ د شینواري صاحب له خبرو سره دې سره موافق نه یم چې دی وایي چې شیرزی صاحب ډېر ښه و، دا اوسنی وزیر ښه ده، له بر ناقصه خرابه ده او بودیجه یې ترې اخیستې ده. کله چې په وزارت کې کیفیت نه وي، کله چې هلته د بودیجې زموږ داسې وزیران هلته درلودل، د کرزي هم په وخت کې هم دا اوس وخت کې دي، هغه چې ورکړي دي هغې نه هم ګټه نه ده اخیستلې. بل دا ده وزارت کې باید یو څوک وي، وزارت باید یو خپل سیستم ولري، وزارت خپله ستراتیژیک بورډ باید ولري چې هغه رئیس جمهور په دې قانع کړي چې دا وزارت د دې شي لپاره جوړ دی. هغه باید دغه ارزښتونه ورته ورکړي. دوی ما مخکې ویلي وو چې څوک د قبایلو وزیر کېږي هغه باید پخواني ارشیف ته مراجعه وکړي، هغه باید خپله پالیسي ته لاره پیدا کړي. دوی داسې څوک وزیر کړي هغه هېڅ ته نه خبر لري شي نه او هغه نه ارشیف ته هغه کوي. ګورئ دا اوسنی حکومت، اوریا صاحب هم ویله چې زه د قبایلو اوسنی کار تقدیروم، اعلامیه تقدیره څه شی تقدیره؟ بل شی خو د کړی نه دی. له پښتونخوا نه دوی بورسونه اعلان کړل، سکالرشیپونه چې موږ د پښتونخوا خلکو ته ورکوو، جامعې ته نه ویستله. زه ورسره وم، عمران لالا، عمران افریدي راغلی و، همدې وزارت کې ورسره ګرځېدلم، چا ورته د قبایلو کارت نه ورکوه.
اول کارټونه ورته ورکول په هر شي کې ورته مشکلات هغه دومره وځپل راغوښتي ما هغوی ول بیا وایي چې هغوی موږ سره اړیکه نه کوي اول موږ ته دا خبره کړې وه همدې وزارت والا د وزارت چارواکو چې لیوال صاحب په وخت کې د دې سرپرست او همدغسې نور چې دلته هغه نشته دی دا خلک نه راځي چې خلک ورته پیدا کړي بیا ورته کله دلته استازي کېنولي دي د شینوارو د نورو چې ته پوښتنه ترې نه وکړې چې ور دا د څه شي استازی دی د تاسې خو څه فعالیت کوئ ګورئ ذهنیت سازي ته پوهېږې کوم خلک چې د نجیب په وخت کې جوړ شوي ول 600 مشران حصه یې مړ کړه په هغه کې په قبایلو سیمه کې ټارګټ کول به یې وژل به یې ځکه دا هغه خلک ول چې دوی د روزل شویو هغوی فکرن کار کوه هغه د لویې د قبایلو ساتلو لپاره هلته کار کوه په همغه وخت کې هم زموږ حکومت نیمجاڼی و او دومره هغې نه کول هغې نه وروسته یعنې هغه حقوق چې په پروتوکول کې چې ورکړل شوي دي د کوم حقوق چې د هغې څومره دی واک لري پکې هغه واک نه دی استفاده ونه کړله هومره واک د خپل ځان ونه ګڼه 1% هم له هغه نه د خپل ځان په ګټه ونه کارول هغه په کار دوی ته څه دي باید څه وکړي تر څو د دوی دغه ستونزه حل شي یعنې وزارت وزیر باید نوی شي یا ولسمشر ختمه شوه اوس خو کیسه ختمه کړه اوس خو ته د چی ستونزه حلی اوس خو ګوره دا وزارت هېڅ معنا نه لري اوس دا وزارت لکه څنګه چې شینواري صاحب اشاره ورته وکړه د ډاکټر نجیب نه وروسته لکه څومره چې بې کفایته روان اوس یې د بې کفایتۍ هغه اوج ته ورسېده زه فکر کوم چې شیرزای دې خبر هم نه وي چې قبایل څه ته وایي دا څه ته وایي هېڅ زه فکر نه کوم په معلومات د شیرزي خبره ما نه ده مطرح کړې او بدای که زه بخښنه غواړم که ته و چې شیرزي زه د شیرزي تعریف نه کړم زه چې کوم دی که نه ګوره تاسو ته ما مخکې وړاندیز وکړ چې د قبایلو دپاره تیرو دولتونو یا پالیسي سازه اداره لرله هغه پالیسي لوړه سطح باندې چې په هغې کې مسؤل کې وزیر خارجه او وزیر داخله او وزیر د امنیت او وزیر د سرحداتو هغوی به یو پالیسي جوړوله دا د وزارت کار نه دی چې وزارت پالیسي جوړه که ورګانې بل ورګانې نه ورسره مني دې ته په لوړه اداره کې موږ یو چې یو پالیسي سازه اداره یي که هر وزیر وله راشي بخښنه چې هر وزیر وله راشي او پالیسي ونه لري دا وزارت کار نه شي کړی او دا خبره مونږ ګوره مونږ د اشرف غني دغه دولت رتبه چارواکو ته مونږ کړي کرزي دور کې مې کړي ولې توجه نشته مونږ هیله په دې ده چې ولې هغه تیرو دولتونو په سیسټم یوه پالیسي سازه اداره دوی ولې نه جوړوي چې تر څو په لوړ مقام کې دوی پالیسي د قبایلو دپاره ونه لري څه کار به وکړه په ټولو وزارتونو ته بودیجه شته قبایلو ته نشته خو بې کفایته دی دوی خو چې بودیجه جوړولی نه سي دوی نه پوښتنه کوي ته څه کوې دوی سره یعنې دري صاحب دغه وزارت چې ده دا وزارت د کوم فکر پر اساس جوړ شوی دی برعکس د دې فکر دوی حرکتونه چې ته کله به دننه ورشې او ته دې نه وګورې هسې ناستې بودیجه مصرفېږي موږ همغه وخت کې ورته ویله چې ګورئ آرشیف ته مراجعه وکړئ ګورئ اخوا ته کار وکړئ دوی اړیکې تر همدې ځایه محدود دي اوس پکې یو بل شی اضافه کړی چې په دې توګه ځان ترې خلاص کړي چې ولا دا خو موږ نور کارونه کوو دلته دننه کار کوو دا کوو هغه کوو دغه شی پکې د کرزي په وخت کې را اضافه شو دغه شی چې دا په همدې باندې دوی ځان غولونه کوي نور خلکو ته ښکاره خبره ده ولا کله دوی اخوا هېڅ نه اړیکه لري نه له قومي مشر سره نه له قومي مشرانو سره هغوی خلکو دونه پرې قرباني ورکړله ځکه خو هغوی څه چلو کوي دوی له ضعف نه هغوی دومره استفاده وکړله هلته امکانات او دا خلک راپورته کړل کوم خلک چې روزل شوي هغه ورته ووژل یو څه چې پاتې و هغه بندیان کړل ورته او بس کیسه یې هغه کړل دې ته زمینه برابره کړله چې اوس هغه مننه ښاغلی حیران قدرمن لیدونکو لنډه دمه اخلو له دمې وروسته بیا هم له موږ سره پاتې شئ بیا هم ښه راغلاست د تحلیل خپرونه دوام لري ښاغلی خاورې ستاسو د وزارت اصلي مسؤلیت څه دی د ښاغلي حیران په خبره چې ستاسو وزارت اصلا د وزارتونو په لیست کې نه راځي یعنې کار مو نه دی کړی زموږ وزارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې یو فعال سیاسي وزارت دی چې له پخوا راهیسې د امکاناتو د موجوده امکاناتو په چوکاټ کې د قبایلو سره د دوی د ښه ژوند دوی ته د بورسونو او د روزنې او ښوونې او روزنې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي لکه څنګه چې زه پخپله یو وخت کې د قبایلو د وزارت د نشراتو د ریاست لخوا یو بورس ته معرفي شوی وم او خارج ته لاړم او هلته په خارج کې په زرګونو قبایل خارج ته دوی استولي او د دوی د ژوند دپاره یې کار کړی او دغه راز موږ له قبایلو سره او له د پیښور له اوسیدونکو سره ډول ډول علمي تحقیقي سیمینارونه جوړ کړي دي موږ د رحمان بابا مشاعرې لرو موږ ډېر ژمن یو کارونه کړي دي د دې وزارت موخه څه ده او د وزارت اصلي موخه د ملي یووالي تامین دی له قبایلو سره د قبایلو ته د ښو اسانتیاو او دوی ته د
ښوونې او روزنې د زمینې برابرول او د ژوند د اسانتیاو سهولتونو برابرول دي او دا یو پالیسي ساز وزارت دی. دا وزارت یوازې نشي کولی، دا یوازې د افغانستان دولت او د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت کار نه دی چې په دغې مسایلو باندې د ډیورند په مسایلو باندې یو طرفه یوازې کار وکړي. نو د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ښاغلی محمد شفیق ګل اغا شیرزی چې دی یو ژمن انسان دی او ډیر مجرب کسان دي په وزارت کې او دایمي کوشش کړی دی چې کار وکړي او د لوی جرګو د لارې نه د قضیو د حل کولی شئ ځینې خلاصې نمونې چې هم به ولس دغه پوښتنه لري او هم دغه ګډونوال په ځانګړي ډول شینواری صاحب چې له قبایلي سیمو نه راغلی دی ځینې نمونې یادونه وکړئ چې مثلا دغه کار یې کړی دی؟ بلې زه خو اول خو ما داسې فکر وکړ چې زه دې بحث ته په دې خاطر باندې راغلی یم چې دغه د پاکستان د پارلمان لخوا چې کوم اقدام شوی دی او په خیبر پښتونخوا پورې د ځینې قبایلي سیمو ادغام په خاطر باندې په دې خاطر باندې ما آمادګي نیولې وه. نو ځکه د هم د افغانستان حکومت او هم د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت دغه موضوع په اړه جدي غبرګون وښود او په دې اړه یې پیاوړی دریځ لري او په دې اړه یې مطبوعاتي اعلامیه خپره کړې ده. یوازې اعلامیه نه ده، په دې عقله باندې دوی په یوې طرحې باندې کار وکړه. کله چې دغه موضوع را پیدا شوه د سرحدونو او قبایلو چارو د محترم وزیر صاحب په مشرۍ باندې عاجله بیړنۍ غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې تاسو اجازه راکړئ چې زه یو خپلې خبرې وکړم ځکه زه په داخل کې یم. نو بیا په دې غونډه کې باندې تصامیم ونیول شو. دوی په یو کمیسون یو وړاندیز یو طرحې باندې کار وکړه چې دغه طرحه په دې طرحه کې د کورنیو چارو وزیر، د کورنیو چارو وزارت استازی، د بهرنیو چارو وزارت استازی، د عدلیې وزارت استازی او هم د ملي امنیت شورا استازي په ګډون باندې د یو غټ کمیسون د جوړولو غوښتنه وکړه او ولسمشر ته یې وړاندې کړه چې د افغانستان محترم ولسمشر به د دغې طرحې په منلو سره به موږ سره یو ځای موږ ته به هدایت لرکړي او موږ د هغوی هدایت ته سترګې په لاره یو. مننه ښاغلی خاورې. ښاغلی اوریا، ستاسو په اند د قبایلو وزارت اصلي دنده څه ده او باید دوی څه وکړي؟ بخښنه غواړم که موږ داسې پرتله وکړو چې د قبایلو وزارت اوس د نجیب له وزارت سره پرتله کړو، دا هیڅ د پرتلې وړ نه ده، ځمکه او اسمان فرق لري. یا د داود د قبایلو له وزارت سره پرتله کړو یا د ظاهرشاه د قبایلو له وزارت سره پرتله کړو، دا نه پرتله کېږي، ځمکه او اسمان تفاوت لري. همدارنګه زموږ اوسنی ارګ د نجیب له ارګ سره نه پرتله کېږي. همدارنګه زموږ اوسنی ارګ د داود خان له ارګ سره نه پرتله کېږي، د ظاهرشاه له ارګ سره نه پرتله کېږي. دا مځکې او اسمانونه تفاوت لري. اما یو ټکي ته باید ډېر جدي سو چې موږ ډیورند کرښه باندې غږیږو. د ډیورند د کرښې په هکله له ټولو وزارتونو نه نسبت و ټولو وزارتونو نه نسبت و ارګ نه همدا وزارت فعاله ده، داسې نسبي ډول باندې چې سره پرتله کړو. متوجه هستم؟ همدا وزارت فعاله ده. یو دویم، د دې وزارت دا وظیفه نه ده چې د پاکستان په هکله د ډیورند کرښې په هکله یا د اخوا قبایلو په هکله باندې دوی موقف ونیسي. دا د حکومت دنده ده. حکومت لومړی خو دا وزارت خو همدې لپاره جوړ کړی دی. ما خو د وزارت قبایل ځکه هلته وایي سرحدونه او قبایل. ته ماته اجازه راکړه که نه، دا د حکومت دنده ده. زه اوس درته توضیح کوم د حکومت دنده ولې ده. لومړی حکومت باید خپل سیاسي کورنی سیاست او بهرنی سیاست په ولسي جرګه کې تصویب کړي او هغه نشر کړي. عموم که وایي تاسو وایي چې دا د ارګ ده ځکه حکومت کې یا خو ټول وزارتونه امنیتي او پکې نو کورنی سیاست خو نو وزارت قبایلو وزارت داخله نشي جوړولی، بهرنی سیاست خو نو وزارت خارجه نشي جوړولی. دا حکومت جوړوي او دا پارلمان کې تصویبیږي. بیا هر وزارت د همغه کورني او بهرني سیاست په چوکاټ کې خپله پالیسي جوړوي. د هغې جملې څخه د قبایلو وزارت. اوس د تا دغه حکومت یو تصویب سوی کورنی او بهرنی سیاست نه لري. د تا ټول وزارتونه بې پالیسي او بې ستراتیژي دي په شمول د قبایلو د وزارت. ځکه دوی که یو محلي پالیسي یا د یوې برخې پالیسي جوړوي، هغه به د دولت عمومي پالیسي په چوکاټ کې وي او عمومي ګټې به خوندي کوي. هغه عمومي پالیسي شتون نه لري. دویم مشکل چې ده
حکومت خپل ستراتیژیک عمق باید په پاکستان کې تعریف کړي چې د دغه تعریف پر بنسټ باندې بیا د قبایلو چارو وزارت او نور وزارتونه خپل فعالیت شروع کړي. حکومت خپل ستراتیژیک عمق پاکستان کې نه تعریفوي، ډاریږي. مګر هندوستان خپل ستراتیژیک عمق په پاکستان کې تعریف کړی، پاکستان خپل ستراتیژیک عمق په افغانستان کې تعریف کړی. ځکه اوس وزیر د قبایلو ته وایم یا رئیس جمهور ته وایم چې د تاسو ستراتیژیک عمق په پاکستان کې څه ده چې د قبایلو وزارت، د دفاع وزارت، د استخباراتو وزارت، د کورنیو چارو وزارت د هغه د پلي کولو لپاره په همغږي ډول کار وکوي. دا تعریف شتون نه لري. پس هم د قبایلو چارو وزارت، هم حتی استخبارات، هم د کورنیو چارو وزارت سردرګمه دي چې څه وکوي. ورځني کارونه کوي، یو ستراتیژیک پلان، اهداف او برنامه نه لري. بل شی چې ډېر مهم ده، ټول شیان ارګ په خپل لاس کې قبضه کړي دي. هیڅ وزارت صلاحیت نه لري، هیڅ وزیر صلاحیت نه لري. مثلا اوس سفرونه کوي، پاکستان ته ځي، ارګ مسؤلین دې کې باید قبایلو چارو وزیر واوسیږي، هلته څوک ورته ونډه نه ورکوي. ټول شیان هلته قبضه دي، پالیسي هلته جوړیږي. بل اساسي مشکل چې دا زمونږ ارګ په یو ډول نه یو ډول د پاکستان یا د پنجابیانو خدمت کې ده، له هغوی سره سازش کوي. ګوره هلته د پاټا انضمام راځي، هلته اتمار صاحب ځي پاکستان ته، پاکستان سره مذاکره کوي، هغوی یو تحفه ورکوي او دا چپه خوله پاتې کېږي. ګوره په 2500 کیلومتره ډیورن کرښه باندې پاکستان سیمې خاردار جوړوي، دیوار جوړوي. دا حکومت تقریبا پټه خوله ده، یو اعلامیه کفایت نه کوي. دا څه معنی لري؟ دا معنی لري چې دغه حکومت په یو ډول نه یو ډول د پاکستان د ګټو د خوندي کولو لپاره ګامونه اوچتوي. مګر همدلته ده چې د ملت حساب له دې حکومت څخه جدا ده. د ملت حساب او د ملت ستراتیژیک عمق په پاکستان کې له دې ملت څخه جدا ده. زه فقط وایم چې په نسبي ډول باندې ما حیران صاحب پرتله کړي دي. او بیرته راځو که نه راځي چې په اساسي مسله باندې وغږیږو. پاټا ده، جناب شینوار صاحب ورته اشاره وکړله. پاټا هم د یو قرارداد پر بنسټ باندې د افغانستان او د هند برتانوي په مابین کې یو حایل سیمه وه. بل دې موضوع ته به بیا لږ وروسته دوام ورکړې. اوس به یوه لنډه دمه اخلو. مهرباني. قدرمن دوستانو، لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته بیا هم له موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست ښاغلی اوریا مهرباني. پاټا د هند برتانوي او د افغانستان په مابین یو قرارداد څه او د دې قرارداد په مابین کې دا یو حایله او بېطرفه سیمه وه د هند برتانوي او افغانستان تر مابین. او د یو بل قرارداد پر بنسټ چې هغه د روسیې او د هند شوروي تزار او د برتانوي تر مابین سوی و. افغانستان یو حایل سیمه وه د برتانیې او د تزار حکومت د روسیې په مابین کې. دا دوه قرارداد دي. ګوره هند برتانوي موږ وایو، نور هند برتانوي شتون نه لري. دا قرارداد هم نور شتون نه لري. دا قرارداد نور حقوقي ارزښت نه لري، حقوقي بڼه نه لري. افغانستان هم د تزار او برتانیې تر مابین یو بېطرفه سیمه و، نه تزار سته او نه د برتانوي امپراتوري سته ده. دا قرارداد نور زیاتي حقوقي ارزښت نه لري. اما فقط یوه لحظه، زموږ تیرو حکومتونو ستراتیژیک عمق په پاکستان کې دا تعریف کړی و چې په بشپړ ډول د پښتنو او بلوچو له حقه حقوقونه به ملاتړ کوي او د دغو حقوقو د ملاتړ په خاطر باندې په ټولو برخو کې، هم په کورني سیاست کې هم په بهرني سیاست کې دوی رغنده ګامونه اوچتوله. اوس دغه حکومت باید جرأت وکوي او رسما باید اعلان کړي چې د افغانستان ستراتیژیک عمق په پاکستان کې د بلوچو او پښتنو حقوقو څخه دفاع کول، د هغوی خوندي کول، د هغوی له ازادي غوښتونکو مبارزو څخه دفاع کول دي چې متاسفانه دغه حکومت دا جرأت نه لري. اوریا مننه. ښاغلی شینواری، د افغان حکومت اعلامیې خپرول دا چې تاسو په سیمه کې یا قبایلي سیمو کې ژوند کوئ، ستاسو باندې یا ستاسو په ژوند باندې چې هغه بدې اغېزې پرتې دي یا په عموم وایو چې تاسو په اور کې ژوند کوئ، دغه اعلامیې کولی شي ستاسو دغه ژوند ښه کړي؟ ګوره تاسو وګورئ، اعلامیه او په عمل کې او په ملاتړ کې ډېر فرق دی. تر نن ورځې پورې په قبایلي سیمه کې
همغه چې کوم دی د برطانیې حکومت همغه قانون تر اوسه ورځې پورې لا نافظ دی شته دی مونږ قبایل ځکه په دې ټینګار کړو چې مونږ زه شینواری یم فرضاً زما دی په لوم سیمه ده 3 رونه دې خواته اوسېږم 4 رونه ماغه خواته دي مونږ قومونه مشترک یو مومن دغې خواته دي دې خواته دي دا څنګه سره بیلې بل زمونږ سیمه په اقتصادي طور باندې د مدنیاتو ډکه سیمه ده پاکستان ولې دا سیمه ځان سره ضم کول غواړي تاسو وګورئ په وزیرستان کې زه دا خبره ډیره بار کړم خو چون په باس کې راشي یعنی دلته مسله اصل د اقتصاد مسله ده دا سیمه ډیره زیات مدنیات لري او پاکستان فوج غواړي چې دغه مدنیات ترلاسه کړي مونږ نه غواړو چې کوم دی که نه مونږ د پاکستان سره لاړ شو تاسو وګورئ د دغه نه پس د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو تقریبا 12 استازي دي په 12 کې 8 شرکت نه دی کړی دا معنا دا ده چې قبایلو انتخابي استازي چې کوم دي د پارلمان هغه چې برخه نه اخلي خو قبایل نه غواړي چې په پاکستان یا په خیبر پختونخوا کې شامل شي د دې نه پس د قبایلو یعنی ګرینډ جرګه ورته لویه جرګه په جم کې پرون نه په 26 د مای باندې کېناسته پریس کانفرنس یې وکړه چې مونږ کلام نه په پختونخوا کې او نه په پاکستان کې شاملېږو ولې افغانستان حکومت یو اعلامیه خپروي په یو اعلامیه باندې نشي کېدی دا موضوع باید چې ملل متحد ته لاړ شي د افغانستان نماینده چې په ملل متحد کې دی باید چې دا په ملل متحد کې مطرح کړه هغه تړونونه چې افغانستان او برطانوي هند او برطانیې حکومت ترمنځ شوي دي باید چې په هغه راوباسي په هغې باندې کار وشي مونږ د افغانستان دولت نه دا غږ پکړو چې یعنی دا مو غوښتنه ده چې دا موضوع ملل متحد ته ورسوي بل که افغانستان حکومت ضعیفی او جنگی شرایطي حوالات دي دا مونږ ویو چې مشکلات به یا به د دوی په وس کې نه مونږ په افغانستان په ملتونو په ولس باندې غږ کړو په پارلمان باندې غږ کړو د قبایلو د سرتاسري شورا د خوا نه مونږ د افغانستان د ملت استازو په پارلمان باندې غږ کړو چې دوی په پارلمان کې دا موضوع مطرح کړه او هغه دغه چې کوم دی که نه قبایل په خیبر پختونخوا کې ضم کولو چې د پاکستان ولسي جرګې فیصله کړې ده دلته دوی مسترد کړه چې دا قوم ته افغانستان ته منظوره نه ده په آینده په تاریخ کې دا زموږ دپاره یو ډیر لوی کومک کیدی شي او د ملت استازي هم په دغه د دولت غوندې خاموشه پاتې شي دا به موږ ته ډېر لوی زیان مونږ بخښنه غواړم یعنې دا زموږ پلرونو نیکونو د افغانستان د استقلال په ازادۍ کې ډېرې قربانۍ ورکړي مونږ نه غواړو چې مونږ د افغانستان نه جان جدا کړو دا که دوی په زور جدا کوي بیا خبره ده اوس حل لاره څه ده باید څه وشي افغانستان حکومت یا په عموم کې ځکه دا بحث ډېر تقریبا دا خبره ډېره تکرار هم شوله ستاسو باندې اوس حل لاره څه ده ولس پورته شي او که دولت باید چې د تیرو دولتونو په څیر د قبایلو دپاره پالیسي سازه اداره جوړه کړه د امنیت شورا په چوکاټ کې جوړي که په هغه کې جوړي یوه مستقیما پالیسي سازه اداره باید چې دې ته جوړه شي د قبایلو دپاره د افغانستان سیاست معلومي قبایلو سره څه کړل پکار دي ما مخکې تاسو ته توضیحات ورکړ چې تیرو دولتونو په قبایلو کې څومره کورنۍ لرلې هغوی نوابۍ خانۍ ملکۍ امتیازات یې ورکړي وو قبایلي تجارت دلته روان و څومره امتیازات یې ورکړي وو دغو ته چې توجه ونه کړه اوس د دوی قبایلو سره بیخي روابط صفر ته راغلي دي زه په دولت غږ کړم چې دولت باید چې د تیرو دولتونو په څیر قبایل د لاسه ورنه کړه قبایلو ته توجه وکړه قبایلو وزارت ته باید چې یعنې قبایلو یو داسې وزارت یې زه تاسو ته لږ بخښنه غواړم مثال ویم موږ په صفري نقطه کې یو پوسته لرو د افغانستان په شمشاد کې دا په جلال آباد کې یوه پیرکه ورته پرته ده ولې یوه پیرکه چې دلته هغې باندې دښمن حمله کړه چې جلال آباد نه پیرکه ورسي پوسته یې منځه راوړي سرحدونو وزارت چارو دنده دا ده چې یعنې د قومونو په توسط باندې دا پوسته وساتي دفاع وکړه خو بخښنه که امکانات په دولت غا کړو چې وزارت کې مشکل نشته پاس باید چې پالیسي ورکړل شي لیاره ورکړل شي امکانات ورکړل شي مننه کور آباد وخت بیخي کم دی ښاغلی حیران په لنډو کې حل لاره څه ده باید څه وشي ګورې که چېرته افغان حکومت او افغان سیاسیون په دې ډارېږي چارواکي دا کوم چې په واک د اقتدار په نشه مست دي که موږ چېرته داسې واضح لکه څنګه چې ویرا صاحب ورته اشاره وکړه که داسې موږ واضح خپله پالیسي اعلان کړو پاکستان به موږ سره دښمني وکړي پاکستان یو موقع تر د لاس نه ورکړي څومره زور چې رسېږي هغومره مداخله کوي او کړې ده په کار موږ دا وه چې په موږ پېښور کې کورسګرۍ نه درلودلی په کار دا وه چې پارلمان کې اوس موږ د دوی لپاره سیټونه درلودلی لکه په سنا کې هم سیټونه درلودلی په هر په سولې شورا کې مې دوی لپاره سیټونه درلودلی په هر ځای کې مې دوی باید خپل ګډ نیوي لکه هغه په پارلمان کې ځای ورکړی دی ته نه ورکوې دعوه یې هم ته لرې
دا خو ګوره دا غلطه خبره ده. دا خو ګوره ښکاره په یو چا باندې معامله کول دي، په ښکاره په یو چا پورې د یو چا له وینو نه خوند اخیستل دي. شپږ سوه مشران مړه شول. د شینواري صاحب د دې مسلې نه خبر دی. قومي مشران لکه د شینواري صاحب دغسې مشران هلته واخیستل مړه شو، په ستراتیژیک ډول ووژل شو. 3000 نه پورته مړه دي. دا وګوره 3000 نه پورته مړه دي. 3000 نه پورته خو دا تر اوسه پورې چا غږ کړی دی؟ دوی داسې فکر کوي، دوی وایي چې زه د غازیم سم، شهید دې سم او بېرته د ژوندی م کور ته. بل دا ده چې دا وزارت چې د قبایلو وزارت، یعنې چې دوی کې دا ظرفیت نه وي که نه، رئیس جمهور دوی قانع نه کړي. رئیس جمهور چې دی هغه دې شي نه اوزګارېږي، هغه او بیا خصوصا اشرف غني هغه په دې اشرف غني دې شیانو کیسه کې نه دی. ښاغلی اوریا ستاسو باندې حل لاره څه ده باید څه وشي؟ اسانه ده. ګورې موږ په سیمه کې یو ستراتیژیک دوست لرو په دې هکله چې هغه عبارت له هندوستان څخه ده. د هغوی د ستراتیژیک عمق یو برخه دا ده چې د پښتنو او بلوچو له ازادي غوښتونکو مبارزو څخه ملاتړ وکوي. او زموږ ملت هم دغسې یو تعریف لري. دا دواړه تعریفونه همغږي لري او د افغانستان او د هندوستان د روابطو بنسټ هم دا جوړوي، دوستانه روابطو بنسټ دا جوړوي. او په اوسنۍ شرایطو کې ټول عربي هیوادونه، تقریبا د سیمې هیوادونه، امریکا، برطانیه د پښتنو له حقوقو څخه په یو ډول ملاتړ کوي. مونږ څنګه کولی شو چې همغږي وکړو؟ مونږ د دغو ټولو تر مابین همغږي رامنځته کړو، خپل ستراتیژیک عمق باید تعریف کړو او د هغه د پلي کولو لپاره باید رغنده ګامونه اوچت کړو. اما مونږ ستونزه لرو. زموږ ستونزه دا ده چې زموږ حکومت له یوې خوا پاکستان ته بلې وایي، بلېګو د پاکستان ده، دا زموږ یوه ستونزه ده. بلې خوا ضعیفه، ناتوانه، فاسد، لاقانونه، لرې له خلکو څخه په فساد کې ډوب حکومت ته. نو دغه حکومت نه موږ نسو کولی چې دغه توقع وکړو. نو پر دې بنسټ باندې موږ فقط په سیاسي ګوندونو، سیاسي شخصیتونو، مدني ټولنو باندې غږ کوو چې د خپل ستراتیژیک عمق د عملي کولو لپاره په پاکستان کې د رغنده ګامونه اوچت کړي، تر څو هم په افغانستان کې سوله خوندي سي او هم په پاکستان کې د پښتنو او بلوچ حقوقونه ترلاسه کړي. او نړیواله ټولنه نه هیله کوو چې د مظلومو پښتنو او بلوچو له غمه ډک غږ واوري او د هغه بشر د حقونو پر بنسټ باندې د دغه غږ ته احترام وکوي. او له امریکا او برطانیې نه هیله کوو چې هغوی د بشر د حقونو او د دیموکراسۍ د ارزښتونو پاسداران دي. حد اقل د ابتدایي حقوقو چې د پښتنو او د بلوچ خوندي سي د دې لپاره هغوی باید حمایت. مننه ښاغلی اوریا. ښاغلی خاورې، ستاسو وزارت د دغه ستونزې د حل لپاره څه پلان لري او باید څه وکړي؟ ګورئ، د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني تر مستقیمې لارښوونې لاندې همدا اوس لګیا دی په ولایتونو کې د لوی جرګو د جوړولو د لارې او په هیواد کې د بانفوذه سیاسي شخصیتونو او بیطرفه شخصیتونو د یو ځوانانو، مدني فعالانو په شمول او په ګډون یو غټې طرحې باندې کار کوي چې په دغې طرحې باندې یو قوي ملي اجماع رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو چې په دغې ستونزو باندې او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره په نورو ستونزو باندې بریالي شو. نو داسې نه ده چې د سرحدونو نه د زم موضوع نه ده، دا یو سیاسي اپراتیفي وزارت دی. دا هېڅکله په یوازېتوب سره ګوره دا وزارت باید لغوه شي. دا وزارت نو ضرورت نشته. ګوره خو په بېلابېلو حکومتونو کې ګوره تاسو وګورئ پاکستان وګورئ. پاکستان چې کله قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې ضبط کوله، هغوی سیاسي ګوندونه او د فوج چارواکي ټول یو دفاعي غونډه راوغوښته او هغوی سره سلا وکړه. دولت له پکار ده چې سیاسي ګوندونه او دفاعي سیستم او قومي مخورین دا راوغواړي، یوه غونډه وکړي چې موږ څه وکړو په دې موضوع. هیله چې همدغه مشورې تاسو د قبایلو وزارت ته ورکړئ تر څو دغه ستونزه حل شي. مننه ستاسو له ګډون څخه. مننه ښاغلی عبدالوحید خاورې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس، همداراز فضل الرحمن اوریا سیاسي شنونکی، همداراز زرجان شینواری د قبایلي سیمو د شورا رئیس،
او همدارز عطاالله خان حیران د لوی افغانستان اونیزې مسؤل مدیر. مننه چې په نننۍ خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ. مننه له تاسو درنو لیدونکو او همدارز د تخنیک په برخه کې زموږ له همکارانو څخه. تر بیا چې د تحلیل یوې بلې خپرونې سره ستاسو چوپړ ته راځو، تاسې په خدای سپارو. ښه وخت.